بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام دوستان، طرفداران و بینندگان شبکه یوتیوب افغان تعلیمی آکادمی. امید که لباس عافیت به تن داشته و خنده بر لبان شما حاکم باشد. ګرانو دوستانو، را به سو د نن ورځې درس ته چې درس 15 یا 15 لوست دی، اندرزها نصیحتونه. شاید چې په شروع کې یو بیت شعر راغلی دی: نصیحت گوش کن جانا که از جان دوستر دارند، جوانان سعادتمند پند پیر دانا را. چې دلته شاعر وایي زما ګرانه نصیحتونو ته متوجه اوسه یا غوږ ونیسه، ځکه چې کوم ځوانان چې غواړي نیکمرغي یا کامیابي ترلاسه کړي، دوی همیشه د مشرانو یا د پوهانو نصیحتونو ته متوجه کیږي. را بسو نصیحتونو ته، چې اول نصیحت چې دی د شمس تبریزی دی، چې د مولانا جلال الدین بلخی استاد هم تیر شوی دی. خداپرستی آن است که خودپرستی را رها کنی. خداپرستی یا د خدای جل جلاله عبادت هغه ته ویل کیږي چې ځان شدن پسې پرېږده. شاید دوهمش میده زینت انسان سه چیز است. د انسان زینت یا ښکلا چې دی په دوه شیانو کې دی: علم، پوهه، محبت، مینه او آزادګي یا خپلواک ډول ژوند کول. چې دا نصیحت چې دی د افلاطون دی، یو لوی یونانی عالم تیر شوی دی. درېیمش میده دانا به کار خود توکل میکند. دانا یا پوه شخص چې دی پر خپل کار باندې توکل کوي. و نادان به آرزوی خویش، او نادان یا ناپوه چې دی همیشه خیالونه ویني او هیله او امیدونه کوي. دا چې دی د حضرت علی کرم الله وجهه حدیث دی. څلورم کار سرمایه سعادت و خوشبختی است. کار د سعادت د نیکمرغۍ سرمایه او همدارنګه د نیکمرغۍ سبب هم بلل کیږي. چې دا وینا چې دی د سقراط دی، چې هغه یو یونانی لوی عالم تیر شوی دی. پنځمش میده به جای نفرین فرستادن به تاریکی. د دې پر ځای چې توره تیاره جهالت یا ناپوهي ته شرایع وکړو، بهتر است شمع روشن کنی. شب دا وي چې شمع روشانه کړو. چې دا وینا چې دی د کنفوسیوس دی، چې یو دینی رهبر تیر شوی دی. شپږمش میده امید برای بشر. د انسانانو دپاره هیله یا امید درلودل مثل بال برای پرندگان است. داسې ویلی سو لکه چې څنګه چې الوتونکي یا پرندگان یا مرغان چې وزرونو ته ضرورت لري د الوتنې دپاره، انسانان یا بشر هم چې دی امید یا هیلې ته ضرورت لري. دا بیا چې دی د ویکتور هوګو وینا بلل کیږي، چې یو لوی لیکوال تیر شوی دی. اومش میده شاخی را که میوه بسیار باشد آن میوه آن را فرو کشد. هغه شاخ چې دی د میوې کې سره کرا کرا کښته کیږي. معنا څومره چې انسان علم یا پوهه ترلاسه کوي، هغومره باید چې دی عاجزي وکړي. چې دا د مولانا جلال الدین محمد بلخی وینا و. اتمش میده خوشبختترین مردم کسی است. په انسانانو کې تر ټولو خوشبخته یا نیکمرغه انسان هغه شخص دی که کردار به سخاوت بیارد. خپل اخلاق چلند چې دی په سخاوت سره سنگار کی، سخاوت په سخیتوب سره یا په کارونه کې د سخیتوب یا بخښنې څخه کار واخلي. و گفتار به صداقت او خپل خبرې په رښتیا. چې دا د ابو علی سینای بلخی وینا و. را بسو نهمش میده مرګ در راه ازادي. د خپلواکي ترلاسه کولو په لاره کې څوک چې خپل ژوند د لاس ورکوي، شرافتمندتر از زندگی در سایه بردگی است. در هغه ژوند بهتر دی کوم چې انسان په غلامي سره تسره کوي. دا د جبران خلیل جبران چې یو ادبي لیکوال دی، دا د هغه وینا و. لسمش میده قوی ترین رکن بنای دوستی کتمان اسرار دوستان است. په دوستی کې تر ټولو قوي ترین رکن یا اساس چې دی د ملګرو یا د دوستانو رازونه پټول دی. دا د بزرګمهر حکیم چې د ساسانیانو یو لوی وزیر تیر شوی، دا د هغه وینا و. را بسو یولسم ته در راه رفتن میانه رو باش. په لار کې کله چې تګ کوې یا نو په کارونو کې منځني حالت اختیار کړه. چې دا د لقمان حکیم صاحب وینا و. دولسمش میده وفات در نیکنامی بهتر است از حیات در بدنامی.
په نیک نوم یا په ښه مشروطیت سره چې څوک ژوند د لاسه ورکړي مړ سي تر هغه بهتره دی چې په بدنامي په بېعزتي سره دی ژوند وکړي چې دا د کلیله و دمنه د کتاب څخه اخیستل سوي دي. 14 قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید. دا د سعدي صاحب وینا و چې وایي د عافیت یا د روغتیا په قدر هغه څوک پوهېږي چې خدای نکرده په یو مصیبت په یو غم باندې اخته سي. 14 اگر به جای اسلحه که چیرې د وسلې پر ځای با قلم به جنگ دنیا می رفتیم د خلکو سره د وسلې پر ځای د قلم څخه کار واخلو او وجنګیږو همه دشمنان نابود می شدن ټول دشمنان له منځه تلل. چې دا د بسمارک چې یو لیکوال تر سوي دا د هغه کلام دی. 15 شمېره سخنی داشته باش دلپذیر. داسې وینا ولره چې په زړونو کې ځای پیدا کړي د خلکو په زړونو کښېني. یا دلی داشته باش سخن پذیر یا داسې دل یا زړه ولره چې په هغه کې د خلکو ویناوي ځای پیدا کړي چې دا د محمد حجازي چې یو ایراني لیکوال دی دا د هغه کلام دی. 14 شمېره هنر زیور بشر است. د بشر د انسانانو زیور یا ښکلا چې دی هغه هنر دی. هنر زیور بشر است یعنی د بشر یا د انسانانو دپاره علم او کمال شی سي و بشر زیور کیهان او د کائنات دپاره انسان زیور یا قیمتي شی بلل کیږي چې دا د ناصر خسرو بلخي چې د سامانیانو په وخت کې یو شاعر تېر سوی دی دا د هغه کلام دی. ښه درس وروسته رابسو لغتونو ته. درس 15 اندرس‌ها 15 درس اندرس‌های نصیحتونه کلمات درس 15 د 15 درس لغتونه. جانه ګرانه سعادتمند نیکمرغه یا خوشبخته. پیر سپینږیری. حکما پوهان یا حاکمان. مدن مقبلوه. اندرزها نصیحتونه. رها پرېښودل. زینت ښکلا. آرزو هیله یا امید. نفرین شراوی. فرستادن استول. بشر انسانان. بال وزر پرندگان الوتونکي. فرو داخلېدل. بیا رعایت سینګار کړي. گفتار خبرې. رکن اساس. بردگی غلامی. کتمان پټول. میانه رو منځني حالت اختیارول. نیکنامی مشروطیه. اسرار رازونه. عافیت روغتیا. مصیبت غم یا ستونزه. اسلحه وسله. نابود له منځه تلل. دل پذیر زړه وړونکي. پذیر قبلول. زیور قیمتي شیان. کیهانه د کائنات په معنا. ښه ګران دوستانو د لغاتو وروسته رابسو دننه ورځې قواعد دستوري یا ګرامر ته چې عبارت دی له صفت عالی. ښه صفت عالی څه ته وایي؟ صفت عالی برتری موصوفی را بر همه موصوفهای همجنس میرساند. ښه صفت عالی هغه صفت ویل کیږي چې په همجنس شیانو کې یو شی یا یو کس تر ټولو بهترین شی انتخاب سي یا بهترین وخت بهترین وي بدترین وي معنا یو شی په همجنس شیانو کې وټاکل سي چې هغه چې دی د ترین پسوند یا وروسته د ساده صفت یا د مطلق صفت په پای کې راځي. ښه اوس رابسو مثالونو ته. مثالها کابل بزرگترین شهر افغانستان است. د افغانستان په شهرونو کې تر ټولو لوی شهر چې دی بزرگترین تر ټولو لوی چې دی کابل شهر دی. ښه دوهم مثال نجیب لایقترین شاگرد مکتب حبیبیه است. چې دلته د حبیبیه مکتب په شاګردانو کې تر ټولو لایق شاګرد چې دی هغه نجیب ټاکل سوی دی. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم بهترین پیغمبران است. چې دلته په پیغمبرانو کې تر ټولو بهترین پیغمبر چې دی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ټاکل سوی دی.
ګرانو دوستانو دا و د نن ورځې درس. تاسو کولی سئ د نورو ویډیوګانو د لیدو لپاره زموږ د افغان تعلیمي اکاډمي د یوټیوب چینل لایک، سبسکرایب او د ملګرو لپاره شیر کړئ.